دریم ادب د جمعې دا دی نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې د جمعې په ورځ باندې یو خاص ساعت دی خاص دا د ټیم دی چې مختصر ټیم هم دی حدیثو کې به صحابه د دې اشاره کولې چې نبی رسول الله په غوتو باندې ویل یقللها ډیر کم ټیم دی وردا کله بل چې خففه نبی رسول الله د دې ټیم تخفیف په خپل اشارو کې بیان کړ چې دا ټیم ډیر کم دی حافظ ابن حجر فتح الباری کی د دې ټیم متعلق ډیر اقوال ویل دي ودر سلويخت له زیات اقوال دي لکه څنګه چې ليله القدر په تعین کې اقوال دي مشهور اقوال ش علماء وی شیخ البانی په صحیح او ترغیب او ترهیب کې وی چې مشهور قول دا په دې باب کې چې یا دا هغه ټیم دی چې د مازیګر د مسبقین د جمعې د منځنه وروسته د مازیګر منځ پورې دا ټیم دی او یا د مازیګر منځنه واخله د ماخام منځ پورې دا ټیم دی او بعض روایتونه راځي چې امام کله په منبر باندې کیږي او اذان وشي دا غیر د منځره سلام ګرځېدو پورې دا ټیم دی ولیکن دا د جمعې په ورځ دا ټیم دی او دومره بهترین ټیم د نبی رسول الله فرمایي چې فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم په دې جمعې په ورځ باندې یو خاصه ګنټه ده یو خاص منټونو سکندونه دي چې یو بنده په منځ باندې ولاړ يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه او دا الله نه څه شی وغواړي الله به خامخ ورکي د جمعې په ورځ باندې زمارو د دې خبر ډیر اهتمام کول که پکار دي دا به هغه ملګری کولای شي چې کوم خلک د جمعې په ورځ وختي راځي دا ملګری به دا ساعت لاندې کولای شي ځکه د الله رسول وایي چې هر څه تاوخته چې قطیعه الرحم پکې نه ورشته پرې کول پکې نه غلط او غیر شرعي سوال پکې نه نو الا اعطاه اياه الله به خامخ تعالی داسې درکې دا د شوخیان بنی ادم غواړي لکه څنګه چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د دې ټیمونو لالچان بندگان غواړي زمونږ په شان غافل بندگان نه چې هغه د جمعې د ورځې لالچان او دې ته انتظار کوي چې الله زمونږ ګناهونه زمونږ جرمونه او کوتاهیان ډیر دي الله د جمعې ورځ راولي چې موږ سهار وخت مسجد ته لاړ شو او د خپل دعاګانې الله ته پیش کو د خپل عاجزي الله ته پیش کو او دا ګناهونه الله رب العالمین ته ور پیش کړي چې الله زمونږ ګناهونه معاف کړي من په خبر کې بخاری ویلا د شیخ امین الله حفظه الله سره هغه د عبادت او تاسو دغه درسونه معلومه چې ډیر حارس ته د بندګو د اذکارو د دې خبرې شوق دغه ډیر زیات دي د طالبان هم دې تیار کړیو دغه درس کم طالبان او هغه دغه شانو دغه پروتستانټونو او د بندګۍ د پاره وختي جمعه تر اتل او 8 بجې او 9 بجې لستی ترالی او ډوړې د تفریخ نه نو په اول سب کې او پنځم سب کې هوځه تا د ګرانو بار و په غرمو کې ودرې دي یو په ګوشه کې ودرې دي دغه ډیرو ترغیبات د وجنه هغه د یو طریقه بیانول چې دا شاید چې مخینو علماو شا بیان کړي د دې ساعت د لاندې کولو دا خبره یقیني ده چې د الله نبی فرمایلی د جمعې پر ورځ دا ساعت شته نو د طریقه به د بیانول چې یو ورځ سحر د مانځنه وروسته کور ته مزو د کېګه ما یو غنټه یا 2 غنټې اته نه 10 بجې پورې یا 9 بجې پورې 8 بجې پورې جمعه کې کېنا لکه نن سبا چې موږ منځ کوو 10 منټه پاس شپږ بجې کوو مثال د دینه د 8 بجې پورې 9 بجې پورې مسجد کې کېنا او ذکر اذکار او دعاګانې وکړه دا ټیم ځان سره په ډایری کې ولیکا بل جمعه شراله د 8 بجې نه والا تر د 10 بجې پورې جمعه کې کېنا بل جمعه شراله د 11 بجې نه والا تر د مانځک کولو پر د جمعې منځ وکړو بیا کور ته لاړ شه بل جمعه شراله مانځنه پس جمعه کې کېنا د مازیګر مانځ پورې یاد اغینه لګ وختي بل جمعه شراله د مازیګر مانځنه ماخام پورې کېنا پنځم شپږم جمعه کې ان شاء الله دا ټیم تعالی الله درکې دا ټیم خوشتره خو لیکن د دې ګیرول ګران دي ځکه دا ټیم ډېر کم دی دا د منټونو په حساب باندې ټیم دی یا د نیمه غنټې په حساب ټیم دی چې معلوم نه دی خدای الله نبی وې ډېر کم ټیم دی او کله الله نه دی هر سوال کو الله دل درکې هر تقصیر او ګناه کو توحید الله نه معافي وغوښتل الله دې معاف کړي نو دای د ګیرولو یو طریقه د چې څوک شوخیان خلک نو هغه دا را ګیرول شي په دې طریقه باندې او دا زمنګ عادت چې کوم دي چې موږ په یو بجو جمعه ته څوک را رواني څوک په یو نیمه را رواني څوک په کم دور رواني څوک په دې طریقه باندې عادت شوی دي چې کوم ځکه نا وخت ټیم منځ کېږي نا وخت په کم 2 بجې منځ کېږي هغه ځته خلک ځان رسي خپل کارونه چې د جمعې اذان شروع ده خلک ډوړې په ټیم کې تارای اذان شروع ده په ټیم کې تبه حمام ته منډوي اذان شروع ده هغه ټیم کې بدل صابون له تولیا منډوي
او جامع بدلول او اذان شروع د ټوپیست په لاس کې هغه سره د څه خلک د شراګیرولې زما استاد په شان غافل انسانان دا ساعت نشراګیرولې یخ بنی ادم چې هغه د سحر نه یخ بنی ادمي او په ذکر اذکارو کې په درود کې په تلاوت کې په منځونو باندې مشغوله بندي نو الله رب العالمین دا ساعت سړي د ورکی زمارو صحابه بدلې ساعت ډیر اهتمام کوو د الله نبی هم د ډیر اهتمام کوو